قسم په خدای مونږ د خدای یره پړه کې نشته. دا کم خلک چې په ګناه ورسر دي که نه، د دې زړه کې دا یره نشته چې زه به الله ته مخامخ کېږم او الله به ما نه تپوس کوي او ما سره به حساب کتاب کوي. که دا یره پړه کې راله بس جنتي یې. او زه به یو مثال دله درکړم. قرآن شریف کې الله وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. هارون الرشید بادشاه ښځه یې وه زبیده، ډېره یې خوښه وه، د تره لور یې وه او بیا ور ما سره نکاح تړلې وه، ډېره یې خوښه وه. دومره یې خوښه وه چې یو تاریخ کې مې لیدل چې هارون الرشید پخوا به د بادشاهانو فیصلې هم کولې، ده به قاضیانو. نو چې هارون الرشید به فیصله کوله نو د زبیدې ته ویې زبیدې ما نه مذهب اخوا د پردې شاته ما ته کښېنه. دونه یې خوښه وه. پرده خو به یې کوله خو پرده ده دا شاته به یې پرده وي ځانده کړې وه، شاته ما ته کښېنه. دومره مینه. او چې کله زه په یو مسله کې ونښلم که نه او زما سوچ بل خوا شي نو زبیدې ته به فورا د دې پردې شاته زما په دې شا د خپل لاس کېدې، نو چې تا زما په ملا لاس ولګېد نو ما ته به مسله را مخامخ کېږي. داسې مینه تاریخي د ډېرو کمو خلکو وه، کم چې د هارون الرشید او د زبیدې وه. فری هینډ یې ورکړی و چې ته څومره خلکو له پیسې ورکې ورکوه. فری هینډ چې ته څه کې او څوک حج له بوځې او چا له غریبانانو له بس ورکوه پیسې. نیکه ښځه م وه، ډېره نیکه وه، دینداره وه. مکې مکرمې ته یو نیر روستی و، نیر زبیده چې په عرفات او په مزدلفه کې اوس هم د هغې نښې شته. ځکه مکه کې د زمزم اوبه وې، نورې پکې نه وې. نورې به باراني اوبه وې، په ډنډونو کې به جمع کېدې، نو خلکو به څاروي په هغې باندې اوبه کول او خلکو به لوښو د یا جامو اینځلو له د هغې اوبه استعمالولې. که د زمزم اوبه خو هغه وخت کې دومره هر سړی ورته نه شو رسېدی. او مفت به خلک حج له بوتلل او په دې غریبانانو به دا کاسې ډکې د روپو ویشلې. هغه زمانه کې به دا روپۍ د سپینو دا د کاغذونو روپۍ نه وي، د سپینو روپۍ به هغې ته به دراهم وي او د سرو زرو روپۍ به هغې ته به دینار وي. دا به ډکې په کاسو خلکو له ورکول. داسې نیکه وه او په دنیا په خلکو باندې قرآن شریف یاد کړی و. دونه محبت یې هارون الرشید سره په د شپې یو ځل ناسته ده، ښځه خاوند سره روان شو په خبرو کې. چې څومره مینه زیاته وي دومره د یو بل نه ګوري ګیله هم جوړېږي. که ښځې سره ډېره مینه کې نو که لږه غلطي د ښځې نه وشي نو بیا به د خفګان هم ډېرې چې تا سره د څونه مینه کوم. او که ښځه تا سره ډېره مینه کوي او معمولي درنه غلطي وشي نو ښځه وایي تا باندې خو د ځان قربان وم او تا ګوره دا چل وکړه. نو دا ډېره مینه چې که نه دا کله کله د یو بل نه خفګان جوړېږي. نو په شپې یو بل سره روان شو. چې روان شو نو دا زبیده د هارون الرشید ته وایي ته خو دوزخي یې، جهنمی ته دوزخي. آزاده و مسله خوښه یې دا خبره د خولې نه ووته. هارون الرشید سترګې سرې شوې، وی ما ته دې دوزخي وی که زه دوزخي م ته په ما په دریو طلاقو طلاق دی. بس چې دی ووی زبیدې وی دا دې څه د خولې نه وویستل، وی تا ولې د خولې نه دا خبره وویسته. بس هم په جړا شو. هارون الرشید هم پریشانه شو چې خدای دا څه وشو، شیطان په منځ کې راغی غر کې کړو. ما ته دې وی دوزخي، دا خو ګناه ده چې خاوند ته څوک دوزخي وایي. اوس هم ګوره ډېر خلک خاوندانو ته سپکې وایي، بد ورپسې وایي. اوس هم ډېر خلک خاوندانو ته دوزخي وایي او څه ورته څه وایي. نه ګورې ښځې له پکار دي چې د خپل خاوند قدر کوي او د خاوند احترام کوي. قدر به کوي هر کیف. روانه راله هارون الرشید هم خفه دی او ښځه هم خفه ده. دا ما سووې او دا د سووې. ساري مجلس ته علماو ټول وزیران عالمان دي، مشیران عالمان دي. مجلس یې راوغوښته چې څه به کوو. صاحب څه دي؟ بس دې ما ته ویلې، ښځې مې راته ویې چې زبیدې چې ته دوزخي یې او ما ویې که زه دوزخي م ته په ما په دریو طلاقو طلاق. چې څومره عالمان دي ټولو وی چې صاحب دا مسله مو نه شو حل کولی، دا خو معلق طلاق دی، دې کې خو دا ویلي دي که ته دوزخي نو په ما په دریو طلاقو طلاق. نو موږ ته څه پته لګي ته دوزخي او که ته جنتي. د دوزخي او د جنتي علم خو ما سوا د الله نه بل چا سره نشته. موږ څه خبره
که ته دوزخي یې نو بیا ښځه طلاقه ده او که جنتي نو طلاقه نه ده. 3 طلاقه دي وړه خبره هم نه ده. نو دا پته مونږ ته نشته. علما لګیا دي او په مدرسو کې بحثونه شروع شو چې دغسې هارون الرشید ته چا سره جواب نو. امام شافعي رحمت الله علیه محمد بن ادریس الشافعي دغه وخت کې د 14 کالو دی یا څه کم و بیش. هره ورځ د مدرسه کې چا ورته وي داسې غم دی لکه ګور ګور کېږي مدرسه کې. وي دا خو هارون الرشید ته بادشاه صاحب ته مسله پېښه ده. وی څه وی داسې وی ما سره خو دې جواب شته. خبره بادشاه ته ورسېده. بادشاه وی راولې دا طالب امام شافعي ورته بوت. لا امام شافعي نه دی طالب دی. خو خیر یوه خبره درته کوم. امام شافعي په لږ عمر کې مدرس جوړ شوی. د کم عمرو چې د هغه نه خدای عالم جوړ کړی او غټ غټ شاګردان به ورته ناست. یو ځل شاګردان ورته ناست دي. د خو عمر کم دی کشر دی. ما نه اوس هغه تاریخ راته یاد و خو ير مې شو. طالبان ناست دي او د حدیثو درس دی او د فقه او شافعي صاحب خو هلک دی کشر دی. 2 مرغۍ په جګړې شوې. چې په جګړې شوې د امام شافعي مخې ته را پرېوتې. تاسو به کله چنچڼې وینئ چې را پرېوتې د زر پټکي کوز که او په هغه 2 مرغو یې کېښود لکه ماشومان چې څه حرکت کوي. د وړو حرکت یې وکړه. کشر چې ویې کتل چې دا مې څه چل وکړه دا خو غټ طالبان دي. نو څه ویه وی الصبي صبي ولو كان ابن نبي. وی ماشوم ماشوم یې اگر که د پیغمبر زوی ولې نه. دا چل مې وکړه بس عمر مې کم دی کشر. نو هارون الرشید ته چا وی چې د یو هلک ته ویری ولی شافعي صاحب یې بوت. بچې تا سره زما د مسلې حل شته؟ وی آو. وی وایه څه مسله ده؟ وی نه داسې نه کېږي. لا اذل العلم علم نه سپکوم. ته بره په تخت ناست یې تخت شاهي زه لاندې ولاړ یم او ته مانه د مسلې تپوس کې او زه به د قرآن په رڼا کې جواب در کوم. ته به مهرباني وکړې تخت نه به کوشې زه به بره وخېږم. ته به راته لاندې ودرېږې. کور والا به دې راولې په پرده کې به مودرېږي. تاسو به خپله مسله ووایې زه به جواب در کوم. بیا ته پېښه او تخت پېښه زه به د نه ځم. زړه کې د قرآن قدر و د دین قدر. هارون الرشید مخیار سړی و. دی نه وي چې مړک کښېنه شابه جواب را نه فورا هله بچې راوخېږه تخت ته یې وخېږه او ښځه یې راوغوښته په پرده کې هغه مدرېده او دی مدرید. وایس او دا ټول مجلس د علماو نه او د قاضیان ټول عالمان دي د هغې نه ډک دی. وایه څه خو مسله ده. وی د شپې یو بل سره روان شو. د ښځې ما ته وی دوزخي انت جهنمیو. ما ورته ووی که زه دوزخي یم ته ما په 3 طلاقو طلاق یې. اوس دا هم ښه پره زه هم خفه یم څه مسله ده. امام شافعي د هارون الرشید نه تپوس کوي. وی ته چېرته د خدای د یارې جاړې که نه لوی رعیت خدای در کړی دی. وی دا خبرې خو زه نه کوم خو چې ته ووې که نه نو زه هره شپه پاسم تهجد کوم او خپل رب ته جړا کوم او په څه جاړم په دې جاړم چې الله لوی رعیت دې را کړی دی. خدای لویه بادشاهي دې را کړې ده. د قیامت په ورځ به ما نه تپوس کې زه به تاله څه جواب در کوم. جاړم خدای ته. دا جړه حضرت عمر فاروق کړې ده. دا جړه حضرت ابوبکر صدیق کړې ده. دا جړه حضرت عثمان کړې ده. دا جړه حضرت علی مرتضی کړې ده. دا جړه حضرت معاویه کړې ده رضوان الله عنهم اجمعین. دا به جړله وي. حضرت عمر فاروق و ارمان که زما دا مسله سر په سر شي ښه به وي چې هېڅ خرا نه کړي خو چې را باندې څه الله عذاب نازل نه کړي. دا یره وپړه کړي. هره شپه الله ته جاړم چې خدایه هارون الرشید سره به څه کې د قیامت په ورځ. وی هره شپه په دې یارې چې الله ته وی زه ښځه نه طلاق. صاحب علماو د هغه ځای نه راودانګل. مسله یې د کوم ځای نه وي. هغه داسې ویلي ده او تا ورته وی جاړې او که نه جاړه او ښځه نه طلاقه. وی د قرآن نه مې ایستې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان.
چې څوک په زړه کې د خدای یری چې الله د قیامت پر ورځ تا ته ودرېږم ماله به څه راکې ما سره به څه کې دا یو جنت نه ډبل جنتونه الله ورکوي نو ده خو مستقبل نه دی یاد کړی ده خو هغه حال یاد کړی دی چې که زه دوزخیم نو په دغه حال کې دی د خدای نه یریږي او د قرآن مطابق چې څوک د خدای نه یریږي هغه دوزخي نه دی جنتي دی باقي د دن نه پته الله ته لګي مونږ به ظاهر کې احکام چلو د باطن نه مونږ نه یو خبر ظاهر کې د ده په زړه کې د خدای یاره ده لهذا دا جنتي دی دوزخي نه دی ښه د طلاقه نه ده نو الله په دې یاد کوي واتقو د خدای نه یره وکړئ د خدای یره او د مخلوق فرق لري یو هغه یری لکه د مار نه یریږم اخو زم په ما مار ظلم کوي د دشمن نه یریږم اخو زم دشمن په ما ظلم کوي د زمری نه یریږم اخو زم زمری په ما ظلم کوي یو هغه چې سړی د پلار نه یریږي هغه دا نه وایي چې پلار په ما ظلم کوي هغه وایي چې پلار په ما خفه کېږي نو ما غلطو ته نه پرېږدي استاد نه یریږي دی اړه کې نه چې استاد په ما ظلم کوي استاد ما ته ښه لاره ښیي هغه نه کوم نو په هغې خفه کېږي سزا راکوي نو الله نه یره هغسې نه ده لکه مار لړم دشمن زمري نه چې یریږي داسې لکه د خپل استاد پلار نه د هغې نه زیاته یره چې الله په ما خفه کېږي چې دوزخ ته لاړ نه شم الله په ما خفه کېږي چې زه عذاب ته ور نشم الله په ما خفه کېږي چې ځان کدن مې سخت نشي او د قبر عذاب راته میلو نشي نو ما نه تپوس کوي ما ته وایي مه کوه ګورې ما له را روانې دا یره لکې راوله د قرآن تابعداري په خپله راځي لعلکم